نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. زما ډیرو عزتمندو په دین باندې مینو، د اختر د مانځه طریقه یو مسلمان به د اختر مونځ څنګه کوي. د اختر دا مونځ واجب دی، د 2 رکعاتو واجبو سره د زائد تکبیراتو مانځه نیت به امام هم وکړي، مقتدي به هم وکړي. د هغې نه وروسته به امام الله اکبر ووایي، غوږونو ته به لاس ویسي، مقتدیان به ورسره ټول الله اکبر ووایي، غوږونو ته به لاس ویسي. د هغې نه وروسته به امام او مقتدیان دواړه سبحانک اللهم نه واخله ولا اله غیرک پورې یعنې ثنا به ووایي. د ثنا نه وروسته به 3 زائد تکبیرات او په 3 تکبیراتو کې به غوږونو ته لاس وړي. امام به هم تکبیر وایي، مقتدیان به هم وایي، او امام به تکبیر تیز وایي، مقتدیان به ورو وایي. په اولنو 2 تکبیرونو کې چې کله تکبیر وایي الله اکبر وایي، د هغې نه وروسته به لاس ښکته نیسي، او 3 تکبیر چې کله وکړي د هغې نه وروسته به لاس په نامه باندې کېږدي. د هغې نه وروسته مقتدیان خاموش ولاړي، امام به اعوذ بالله بسم الله وایي، د هغې نه وروسته سوره فاتحه، د هغې نه وروسته سورت، او د سورت نه وروسته به دغه رکعت سر ته ورسوي. بیا چې کله 2 رکعت ته پاسي، په 2 رکعت کې به لاول امام سوره فاتحه او سورت وایي، د دې نه وروسته بیا زائد 3 تکبیرات کوي. په 3 تکبیراتو کې به امام هم غوږونو ته لاس وړي او مقتدیان به هم غوږونو ته لاس وړي، او هر ځل به لاس ښکته نیسي. او په دې تکبیراتو کې به هر تکبیر کې دومره فاصله کوي چې 3 ځل په هغې کې سبحان الله ویلی شي. او د هغې نه وروسته به امام 4 تکبیر ووایي، رکوع ته به لاړ شي، مقتدیان به ورسره هم لاړ شي، او باقي مونځ چې کوم دی په عامه طریقه باندې به پوره کړي. دا د هغه چا مونځ دی چې د شروع نه د امام سره شریک وي. اوس یو مقتدي په داسې وخت کې رالی چې امام قرت شروع کړی دی، یعنې د اولني رکعت تکبیرات د ده نه شوي دي. د ده حکم دا دی چې امام به خپل قرت کوي، تو چې اول تکبیر تحریمه ووایي، د تکبیر تحریمې نه وروسته به دغه 3 تکبیرات ووایي. امام به خپل قرت کوي، تو به دغه 3 تکبیرات وکړي، د هغې نه وروسته به د امام سره په قرت کې شریک شي، او باقي مونځ چې د کوم دی دغه طریقه ده. اوس که یو مقتدي په داسې وخت کې رالی چې امام رکوع له تللی دی، د ده حکم دا دی که ده ته یقین دی چې زه په ولاړه باندې تکبیرات ویلی شم، د هغې نه وروسته امام په رکوع کې لاندې کولی شم، نو دی به دا تکبیرات په ولاړې باندې ووایي، زائد تکبیرات، او د هغې نه وروسته چې کوم دی د امام سره به رکوع وکړي او خپل مونځ به د امام سره پوره کړي. خو که ده ته دا یاره ده که زه دا تکبیرات په ولاړه باندې ویم نو زما نه امام د رکوع نه سر اوچتوي، نو په دغه ساعت کې به دی په ولاړه باندې تکبیرات نه وایي، بلکې رکوع ته به لاړ شي، او رکوع چې دی دا کم تسبیحات وایي، سبحان ربي العظیم، د دغې په ځای باندې به دی الله اکبر وایي، 3 تکبیرات وایي. البته په دې کې به لاس اوچتول نه. او که په دې صورت کې چې کوم دی دا امام د رکوع نو سر اوچت کو، د 1 تکبیر ویلی دی یا 2 ویلی دی، نو دې هم سر اوچت کړي، د باقي تکبیرات دته معاف دي. اوس یو مقتدي په داسې وخت کې رالی چې د ده نه 1 رکعت شوی دی، او 1 رکعت دا 2 رکعت د امام سر لاندې کو، نو دوی چې کله ځان له دغه 1 رکعت کوي، د دې طریقه به داسې لکه امام چې دا 2 رکعت کوي، یعنې لاول به دا مقتدي پاسي، ثنا به وایي، اعوذ بالله بسم الله، سوره فاتحه، سورت، او چې کله قرت وکړي نو د هغې نه وروسته به دی دا زائد تکبیرات وکړي، او د هغې نه وروسته به دی د خپل مونځ پوره کړي. دا د مانځه طریقه ده. اوس یو مسلمان په داسې وخت کې رالی چې امام په قاعده کې دی، نو دی به د مانځ په دغې طریقه کوي چې په کومه طریقه باندې موږ دا اولنۍ طریقه ذکر کړه، یعنې امام چې څنګه وکړه په اولني رکعت کې چې کوم دی د قرت نه مخکې تکبیرات، او په 2 رکعت کې چې کوم دی د قرت نه وروسته تکبیرات. یو مسلمان داسې وخت کې رالی چې امام سلام ګرځولی دی، په دې صورت کې د ده نه دا مونځ چې کوم دی دا ساقط شو، دی اوس نشي کولی. یو مسلمان داسې وخت کې رالی امام په مانځه باندې ولاړ دی، د سره دا یاره ده که زه اودس کومه نو د امام ران چې کوم دی مونځ کوي، په دغه صورت کې د دپاره تیمم جایز دی، دی تیمم وکړي او د امام سره چې کوم دی په مانځه کې شریک شي. نو لہذا دا د اختر د مانځه طریقه ده، نو هر مسلمان چې کوم دی دا طریقه په خپله باندې هم زده کړي، او نور مسلمانانو سره چې کوم دی هم د ثواب په نیت باندې شیر کړي. جزاکم الله خیرا.